اسلامي امارت ته د پاکستان د پوځ د مشر تازه اخطار. د اسلامي امارت افغانستان او پښتنو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر تازه څرګندونې او د اسلامي امارت ځواب. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان د پوځ مشر وایي له افغانستان سره ښې اړیکې غواړو. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر وایي افغانستان زموږ ورور ګاونډی هیواد دی. له افغانستان سره ښې اړیکې غواړو. ښاغلي منیر دغه څرګندونې تېره ورځ د پاکستان د ازادۍ ورځې په پار یوې جوړې شوې غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. هغه له اسلامي امارت څخه غوښتي چې خوارجو ته دې پر خپل ورور او خیرخوا ګاونډي هیواد لومړیتوب نه ورکوي. تر دې وړاندې هم د پاکستان بیلابیلو چارواکو په بیلابیلو څرګندونو کې اسلامي امارت تورن کړی و چې پاکستاني طالبانو ته یې د افغانستان په خاوره کې پټنځي ورکړي دي. پاکستانی چارواکي تل دا یادونه کوي چې پاکستانی طالبان له افغانستان پر پاکستان لوی بریدونه پلانوي. نوموړي تېره اونۍ هم له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د پاکستانی طالبانو د ملاتړ لپاره دې د اسلام آباد مخالفت ونه کړي. هغه د خپلو خبرو پر مهال ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. هغه وسلوالو ډلو ته په وینا کې ویلي دي که تاسو د پاکستان په اساسي قانون باور نه لرئ نو موږ هم تاسو پاکستانیان نه ګڼو. هغه په خپلو خبرو کې د پښتنو د زړورتیا یادونه وکړه او ویل چې زموږ پښتنو ورونو د زړورتیا سرښندنې او قربانیو یو نه ماتیدونکی داستان جوړ کړی چې له امله یې ټول ولس ستاینه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.